أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سماعون للكذب أكالون للسحت. تذكرة روانة دا أهل كتابو دا أهل كتابو دا دنيا دا رسوا دا آخرت دا تباهي او دا هغو دا بد خصلتونو مخکې آیات کې چې دی دا خبره تېره شوه. ټول ناول دا چې نبي علیه السلام ته به د دې کفریاتو او د دې د بد خصلتونو د وجې چې دی نبي علیه السلام ته غم درد رسېدو. نو اول چې دی پکې نبي علیه السلام نه چې دی تسلي ورکړه شوه چې ته د دې د کفریاتو نه چې دی غمجن کېږم. بیا د هغو تذکره وشوه د دغې یهودیانو یو بد خصلت یې بیان شو چې دوی د دروغو اورېدونکي دي، یعنې دوی د دې غلطو خبرو د چې کوم خلک چې ځان ته په دروغ عالم وایي هغه غداران چې د الله پاک په احکاماتو کې بدلون کوي، دا خلک چې دی د دغې خلکو ده د دغې دروغو او د دغې بدل حکمونو چې دی د اورېدو چې دی هغه عادیان جوړ شي، غلطې خبرې دي اوري. بیا هغه قسم یهودیان منافقان یهودیان چې مسلمانانو مخې ته به ځان مسلمان ظاهروي او په حقیقت کې هغو یهودیان د هغو بد خصلت پکې هم ذکر شو چې دی چې دی جاسوسي کوي، یعنې دی چې راځي ستا خواله نو د دې مقصد دا نه وي چې نبي علیه السلام نه چې دی فیصله کوونکی جوړوي، یا دی دا مسله په دې نیت نه تپوسي چې د دې مقصود چې دی چې دې ته حق واضح شي، د حق طلب دی نه کوي، خو د دې مقصود څه وي هغه جاسوسي کول چې هغه بل قوم ته چې دی کوم چې د نبي علیه السلام خواله نه راغلي د تکبر د وجې نه راځي چې هغو ته چې دی دا خبر ورسوي. د دواړو چې دی مذمت پکې وشو. بل پکې دا هم بیان شو چې دی د الله پاک کلام یعنې تورات د الله پاک احکاماتو کې چې دی رد و بدل کوي، یا پکې لفظاً بدلي کوي، یعنې لفظونه بدلوي د یو ځای نه بل ځای ته، یا معنن معنی والا چې دی بدلوي. دا تذکره پکې هم وشوه. او بیا پکې دا تذکره هم وشوه چې الله پاک راضي دی د دغې خلکو په ګمراهۍ، یعنې چې ګمراه دي په دې باندې الله راضي دی ځکه چې د دې په خپله باندې عزم نه دی کړی د ګمراهۍ نه د وتلو، دوی په دې ګمراهۍ خوشحاله دي نو ځکه بیا الله پاک راضي دی په دې ګمراهۍ. او دا پکې هم وشوه تذکره چې الله پاک د دې زړونه چې دی هغه نه پاکوي ځکه چې دوی په خپله باندې اراده نه ده کړې د خپل د زړونو د پاکولو، دوی دا نه خوښوي د خپل زړونو پاکول، نو الله پاک هم د دې زړونه چې دی هغه نه پاکوي. بیا د هغو دنیاوي سزا چې دوی په دنیا کې هم د دې لپاره رسوایي ده. دنیا کې رسوایي څه چې کوم دغه منافقین یهودیانو د هغو رسوایي دنیاوي دا وه چې د هغو هغه نفاق چې دی په مسلمانانو ظاهر شو، یعنې هغه مسلمانانو ته پته ولګېد چې دا منافقین دي، دا دنیاوي لویه رسوایي ده. نور یهودیان چې دی هغه چې دی سقط کړلی شول او څه چې دی بیا جلا وطن کړلی شول، یعنې د ملک نه هم چې دی هغه ویښ کړلی شول، نو دا د دې دنیاوي چې دی هغه رسوایي او په آخرت کې به هم دې لپاره چې دی لوی عذاب وي. نو دې آیت مبارک کې الله پاک فرمایي سماعون للکذب، یعنې دا خلک چې دی دا یهودیان دا اهل کتاب دی اورېدونکي دي للکذب د دروغو، یعنې دوی د دې دروغو او د غلطو خبرو چې دی د اورېدو عادیان دي. بس دي دا کم چې دغه خلک چې دی ځان ته چې علما وایي د دې د مذهب عالمان چې ځان ته وایي هغو د الله پاک په احکاماتو کې تبدیلي کوي، بدلی یې، او دا خلک چې دی د دغې علماو نه دغه بدل حکمونه چې دی یعنې د دغې دروغو او د هغو دا کهانیانې چې هغو ځانه جوړ کړي دي په خپله د هغې د اورېدو چې دی هغه عادیان دي، د دروغو اورېدونکي خلک دي. اکالون للسحت او خوړونکي دي د حرامو. اکالون للسحت دا ګوره څلورم چې دی بد خصلت چې دی ذکر کولی کېږي. درې خصلتونه چې دی بد د دې یهودیانو په دې بل آیت کې چې دی ذکر شول چې یو خو دا چې د دروغو چې دی سماعون للکذب د دروغو او د غلطو خبرو د اورېدو عادیان دي، دې غلطې خبرې اوري. دویم بد خصلت دا ذکر شو چې د دې مقصود چې دی هغه حق طلب کول نه دي چې نبي علیه السلام خواله راځي نبي علیه السلام فیصله کوونکی جوړوي، نبي علیه السلام نه چې دی فیصله تپوسي د حکم تپوسي، د دې مقصود دا نه چې حق ته ورسي بلکې د جاسوسۍ لپاره دا کار کوي. دا بل خصلت چې دی دویم چې دی هغه ذکر شو بدو. دریم بد خصلت په دې بل آیت کې ذکر شو چې د الله پاک په کلام کې چې تبدیلیانې کوي، لفظاً او معنن چې دی رد و بدل پکې کوي. دلته چې دی څلورم چې دی هغه بد خصلت ذکر کېږي
اکالون للسحت دي خوړونکي دي د حرامو خوړونکي دي. سحت لفظي معنی ده یعنی یو شی د زیلي نه او د بنیاد نه تباه کول، بربادول. سحت د زیلي او د یخ نه چې دی یو شی چې دی هغه تباه کولو ته چې دی سحت ویلی کېږي. او دلته د سحت نه مراد چې دی هغه رشوت دی. حضرت علي رضی الله عنه او نور حضرات مفسرین چې دی دلته د سحت معنی کوي په رشوت سره چې دی خوړونکي د رشوت دي. او بیا رشوت ته چې دی دلته په سحت سره ولې تعبیر کړی شوی دی؟ نو څنګه چې سحت موږ معنی وکړه چې دا یو شی د زیلي نه او د بنیاد نه تباه کولو ته ویل کېږي، نو دغه رنګې رشوت چې دی هغه هم د زیلي نه او د بنیاد نه چې دی هغه انسان تباه کوي. ځکه چې رشوت چې څوک ورکوي نو هغه هم بربادوي، رشوت چې څوک اخلي هغه هم بربادوي. او د هغې نه علاوه رشوت چې دی د عام مسلمانانو د عوامو دپاره د حکومت د قانون د هغې ټولو تباهي کوي. ځکه چې کوم ځای کې چې دی کم علاقه کې کم ملک کې کم ځای کې کم هلته چې رشوت چلیږي نو هلته چې دی د حکومت قانون چې کوي هغه چې دی هغه معطل وي. هلته د قانون باندې عمل نه کولی کېږي ځکه چې هغه د خپل دغه لپاره د قانون نه د بچ کېدو لپاره او د خپل ناحق چې دی حق طلب کولو لپاره یعنې د هغه حق نه وي خو دی یو شی طلب کوي چې د هغې لپاره رشوت چلی نو هلته چې دی عام سکون ختم شي، امن ختم شي. نو ځکه دې لفظي سحت د رشوت نه تعبیر په لفظي سحت سره شوی دی. رشوت چې دی هم هغه هر څه چې دی هغه د جرړې نه تباه کوي. چې څوک یې ورکوي هغه هم تباه کوي، چې څوک یې هغه اخلي هغه هم تباه کوي. او د هغې نه علاوه عام چې دی امن چې دی هغه ختم شي. یعنې نه د خلکو د جانونو حفاظت په هغه ځای کې کوم ځای کې چې رشوت ماحول وي، نه هلته د چا د مالونو حفاظت وي، د هیڅ حفاظت هم نه وي. یعنې هر څه چې دی هغه ګډوډ شي هلته. نو ځکه لفظي سحت سره تعبیر شوی دی چې دی خوړونکي دي للسحت یعنې سخت. دلته د سحت معنی یعنې سخت حرام کوونکي دي او حرام خوړونکي دي، رشوت خوړونکي دي. نو دا څلورم بد خصلت چې دی بد صفت ته دی بیان شو. نو فإن جاءوک فاحکم بینهم او اعرض عنهم. ګوره چې د دې دا حال دی یعنې دې چې دا مسله د نبي علیه السلام نه تپوسي یا د نبي علیه السلام نه فیصله کوونکي پسې کې جوړوي، نو د دې مقصود حق طلب کول نه دي. دې خو خپل خواهش ګوري چې موږ ته هغه حکم میلاو شي کوم چې دې بدل کړی. یعنې دې چې تورات کې کوم حکم بدل کړی، تورات کې کوم حکم وي دې هغه شان دې حکم ګوري. نبي علیه السلام نه چې تپوس کوي نو دې پکې خپل خواهش ګوري. نو چې د دې دا حال دی نو الله پاک فرمایي فإن جاءوک فاحکم بینهم، که چېرې دې تا ته راشي نو فاحکم بینهم فیصله وکړه دې په منځ کې او اعرض عنهم یا مخ واړوه دې نه. یعنې نبي علیه السلام له اختیار ورکړی دی الله پاک، که ته فیصله کول غواړې نو فیصله وکړه دې په منځ کې، که دې تا لپاره فیصله کوونکی جوړ کړي، او که اعراض دې کوې نو هم دې وکړه. ځکه چې د دې مقصود څه دی هغه حق طلب کول نه دي. ستا چې دا فیصله تپوسي په دې نیت نه تپوسي چې د دې په دې حق خبر دې ته ورسېږي دې پرې عمل وکړي. نبي علیه السلام چې د اختیار ورکړی شوی. دلته یوه خبره ده چې ګوره د مسلمانانو فیصله چې ده د مسلمانانو قاضي ته راشي نو په هغه باندې کول لازم وي. دارنګې ذمي چې مسلمانانو په ملک کې اوسي او د هغو سره یې معاهده کړي یعنې د هغو د معاهدې تحت اوسي، یې خو غیر مسلمه لیکن د مسلمانانو د حکم لاندې اوسي، نو د هغو په دغې ذمي فیصله کول چې دی هم لازم وي په مسلمانانو. د دې نه اعراض قاضي نشي کولی، خامخا به یې ونه کوي. ځکه چې د ذمي د کافر وي لیکن د مسلمانانو سره د یو معاهدې تحت اوسي، د هغه د جان مال حفاظت چې دی په اسلامي ملک باندې چې دی هغه لازم وي. لیکن دې چې کوم نو دې خو د مسلمانانو او نه څه د معاهدې تحت چې دی د مسلمانانو سره اوسېدل. الله پاک چې د نبي علیه السلام نه اختیار ورکړی. فإن جاءوک که چېرې دې تاسو ته راشي نو فاحکم بینهم فیصله وکړه دې په منځ کې او اعرض عنهم یا چې دی مخ واړوه د دوی نه. وإن تعرض عنهم او که چېرې ته مخ واړوې عنهم د دوی نه فلن یضروک شیئا، دوی ته د ضرر نشي در رسولی د څه شي. یعنې که اوس نبي علیه السلام که ته د دې فیصله نه کوې او د دې دا احتمال وي پکې چې دوی به فیصله ته نه کوې نو دوی به په دښمنۍ راشي، تا ته به نقصان در رسول غواړي. الله پاک فرمایي فلن یضروک شیئا، که چېرې د دې فیصله ته نه کوې ته دې مخ واړی نو دوی تا ته د ذرې برابر هم چې دی هغه نقصان نشي در رسولی. وإن حاکمت فاحکم بینهم بالقسط، الله پاک فرمایي که چېرې ته فیصله کوې یعنې فیصله کول غواړې د دوی په منځ کې نو فاحکم فیصله وکړه بینهم د دوی په منځ کې بالقسط په انصاف سره په عدل سره چې دی د دوی په منځ کې فیصله وکړه. او عدل او انصاف څه دی؟ هغه په اسلام کې بند دی. یعنې اسلام
دینی شریعت اسلام دا پوره عدل او انصاف دی یعنی فیصله د دې په منځ کې وکړه په اسلام باندې وکړه نو فحکم بینهم بالقسط فیصله وکړه د دې په منځ کې بالقسط په انصاف سره په عدل سره یعنی په اسلامي چې کوم حکم دی په هغې سره د دې فیصله وکړه ان الله يحب المقسطين او بېشکه الله پاک يحب المقسطين خوښوي چې د هغه مقسطین انصاف کوونکي خلک عدل کوونکي خلک چې د الله پاک خوښوي نو ته د دې فیصله په عدل او انصاف سره وکړه وكيف يحكمونك وعندهم التوراة الله پاک مخکې آیت کې فرمایي وكيف يحكمونك او څرنګه دي تا لره فیصله کوونکی جوړوي او څرنګه دي تا لره چې د منصف جوړوي فیصله کوونکی وعندهم التوراة او حال لري چې د دې سره په تورات موجود دی فيها حكم الله چې پای کې د الله پاک حکم دی یعنی دا تعجب خبره ده چې دی خو د تورات ته خپل کتاب وایي دا زمون کتاب دی موږ په دې ایمان راوړی دیو ته چې دی نسبت کوي چې موږ دا کتاب چې دی دا د الله طرف نه دی او دا زه په دې باندې دی ایمان راوړي په دې خپل کتاب وایي نو چې دا د دې سره موجود دی نو څرنګه دا خو یو تعجب خبره ده چې دی تا لره فیصله کوونکی جوړوي او دې سره چې د تورات موجود دی فيها حكم الله چې پای کې د الله پاک حکم دی هو پاتې شو دا خبره که دا احتمال وي چې دې ته دا خبره دي ځکه په تا باندې فیصله کوي چې دی وایي چې نبی علیه السلام چې دا په حق دی او د دې دا اعتقاد یعنی عقیده دا لري چې نبی علیه السلام په حق دی او د یو محبت او د عقیدت تحت چې د نبی علیه السلام نه سوال کوي نو بیا دې انکار چې نبی علیه السلام کوم فیصله وکړي تاسو کوم فیصله وکړي الله پاک نبی علیه السلام ته فرمایي یعنی چې دې نبی علیه السلام چې فیصله وکړي بیا دې مخ ولې ګرځي ثم يتولون من بعد ذلك بیا دې ولې په شا کېږي ولې مخ اړوي من بعد ذلك وروسته د دې نه نو پته دا ولګېده یعنې دواړه د تعجب خبرې یعنې د تورات مني ځکه چې تورات د دې سره موجود دی چې په هغې باندې هم فیصله نه کوي او چې نبی علیه السلام ته فیصله راوړي نو چې نبی علیه السلام کوم فیصله وکړي د هغې نه هم دې په شا شي هغې نه هم انکار کوي نو پته دا لګي چې نه دې تورات مني او نه نبی علیه السلام دې فیصلې ته چې دی تیار وي نه نبی علیه السلام چې دی نبي مني وما اولئک بالمؤمنین الله پاک فرمایي نه دي دغه خلکو بالمؤمنین منونکي خلک دغه خلک چې دی مؤمنان او ایمان راوړونکي خلک چې دی هغه نه دي سماعون للکذب دوی اورېدونکي دي د دروغو اکالون للسحت خوړونکي دي د حرامو فإن جاءوک پس که چېرې دوی راشي تا ته فحکم بینهم نو فیصله وکړه د دوی په منځ کې او اعرض عنهم یا مخ واړوه د دوی نه وان تعرض عنهم او که چېرې ته مخ واړوې د دوی نه فلن یضروک شیئا دوی هرګز ضرر نشي در رسولی تا ته د ذرې برابر وان حکمت او که چېرې ته فیصله کې فحکم فیصله وکړه بینهم د دوی په منځ کې بالقسط په انصاف سره ان الله بېشک الله پاک يحب المقسطین خوښوي انصاف کوونکي وکیف یحکمونک او څرنګه دي تا لره فیصله کوونکی جوړوي وعندهم التورات او د دې سره تورات دی فيها حكم الله چې پای کې د الله پاک حکم دی ثم يتولون بیا دې مخ اړوي من بعد ذلك رسل د دینه وما اولئک او ندی دغه خلق بالمؤمنین منونکی یا ایمان راوړونکی